السلام علیکم درنو لیدونکو، نن درته ډیره ښکلې ویډیو لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوه مسافر ملګري په یو بیابان کې روان وو. په خبرو کې یې پر کومې مسلې سره بحث پیل کړ. بحث دومره تود شو چې یوه یې ناڅاپه دا بل په سپېډه ووهه، خو هغه هیڅ ونه ویل. بس ځمکې ته ټیټ شو، د بیابان په شګو یې ولیکل: نن یوه خواږه ملګري په سپېډه ووهلم. دواړو خپل سفر ته دوام ورکړ تر دې چې آبادۍ ته ورسېدل. ناوخته و، ستړي شوي هم وو. له سمندر غاړې سره دواړه سملاستل او ویده شول. کله چې شپه پخه شوه، ناڅاپه هغه ملګری سمندر ته ولوېد چې سپېړه یې هم خوړلې وه. خو چې دا بل پرې راویښ شو، نو ژر یې پسې ورټوپ کړ او له مرګه یې وژغوره. دا ځل دې ملګری په یوه غټه تیږه ولیکل: نن زما یوه خواږه ملګري ماته نوی ژوند را وبخه. ملګري ترې وپوښتل چې کله مې په سپېړه ووهلې، نو هغه جمله دې په شګو ولیکله، خو چې دا ځل مې وژغورلې، نو بیا دې په کاڼي ولیکله. دی موسکی شو او ویې ویل: کله مو چې څوک ځوروي، نو هغه باید د بیابان پر شګو یې ولیکو چې بخونکي بادونه یې پاک کړي. خو چې کله څوک را سره مینه کوي، باید هغه په ډبرو ولیکو چې هیڅ ډول باد یې وران نه کړي او د تل لپاره په خپل ځای پاتې شي.